پولیس دی که فوجي دی که جرنیل دی که کرنیل دی یو سړي بدماشین په پېښور کې نه منو نه مو منلې ده نه بیا منو څومره هم ظلم کوي ځان سره دې لیکي سبا به یې یو په ډبله هلو والسلام. اجازتنامه ورسره ده د اجازتنامې سره مړي کوي نو دا به روایي جواب راکوي که نه بوتلان به نه ودرېږي خلق مو استعمالوي چې موږ مو استعمال نه کړو. ما ته سرکار ټوپکې راکړي دي لایسنس یې راته جاري کړی دی د دې دا معنی ده چې کني سرکار ما ته ټوپک راکړی دی په دې ماله مرګ روا ده جواب راکړه. نو چې دا کومو خلقو ته اجازتنامه میلاو ده یره جی په مسلم لیگ بینک نه دی لګېدلی یره جی په نیشنل بینک نه دی لګېدلی یره جی په جمعیت بینک نه دی لګېدلی یره جی په سپاه صحابه بینک نه دی لګېدلی یره جی په پی ټی ایم باندې بینک لګېده. د دې دا معنی ده چې کني مسلم لیگ پیپل نیشنل جمعیت پنجپیریت دیوبندیت بریلیت دا دې بیا خیر دی په دې ملک کې دهشتګردي کوي خیر دی دوی دي چې څه کوي هغه دې وکړي. دا زه هسې نه وایم موږ په دې ملک کې چې څه کېږي هم ټولې دغه خلک کوي چې چاته اجازت میلاو دی چاته د فوجي جو جامه کې اجازت میلاو دی افسران دي چاته د پولیس په جامه کې اجازت میلاو دی افسران دي لاندې خلق نه په پولیس کې اکثر مجرمان شته لاندې خلق نه په سپایانو کې اکثر مجرمان شته. وجعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الله تعالی قرآن کې ویلي دي چې مشران مجرمان دي. پښتنو یو خبره خدای یاد ساته سر الله هر انسان له ورکړی دی دا یې څه له ورکړی دی دا یې دې له ورکړی دی چې بل پسې به نه ځي دا خپل کمپیوټر در سره دی که بل پسې تلل جایز وی زما خبرې به لږې اوږدېږي خو مقصودي به وي که بل پسې تلل وی الله به یو لیډر له کپری ورکولو موږ به ټول بې کپري ګرځېدی بس موږ سره بیا خېټې پکار وي سر نه و پکار ځکه چې زمونږ یاره مثال دا مشر دی لیډر دی د ده کپری شته که نه دی به سوچ کوي موږ ورپسې روان یو خو چې دا هر ښځې نر له الله ککری ورکړې ده د دې معنی دا ده چې هر سړی به په خپلې ککری باندې سوچ جواب راکه سوچ به نن موږ د پښتنو د ټولنې او د ژغورنې ژغورغن سره اتحاد کوو لګیا یو تعاون کوو خو ګوره موږ کوپړی کور کې نه دي ایښي موږ منظور پښتین یا زمونږ د جرګې چې کم 80 و 100 ممبران دي موږ د دوی د تقلید نیت نه دی کړی موږ دا نه دي ویلي چې الا بلا برګردن یم دوی نه موږ سره کوپړی را سره دي هر هغه فیصله چې هغه د قوم او د مسلمانانو د مؤمنانو په خیر تمامیږي موږ ورسره لبیک وایو لاس پورته کړه هر هغه پرېکړه چې هغه د قرآن او سنت نه او د عوامو د پښتنو د دې ملک په بدخوایۍ تمامیږي موږ چا سره هم نه منو موږ چې فوج سره ځنه خبرې نه منو موږ چې سټپلشمنټ سره ځنه خبرې نه منو موږ چې د تمامي دنیا سیاسي لیډرانو سره ځنه خبرې نه منو موږ چې د قرآن او سنتو د پښتنو په تکلیف تمامیږي موږ هغه خبرې پی ټی ایم سره هم منو په زور وای منوي موږ چې کومې پرېکړې کړي دي دا د تمامي دنیا د پښتنو د خیر پرېکړې دي لویه پرېکړه دا شوې ده چې په دې ملک کې څوک هم ټوپک ګرځوي او د سره سرټیفیکیټ ورسره دی د پښتنو د مرګ یا اسلامي سرټیفیکیټ یې ځان له جوړ کړی دی چې الله ویلي دي چې وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه قرآن آیت راخلم او ځان سره ملګری کوم یا یې آیین یې وټوکړه راغستې ده چې یره جي د ملک د خاورې د بچاو دپاره د عوامو قتل عام جایز دی موږ وایو چې چا سره چې د عوامو د قتل عام سرټیفیکیټ ورسره دی دا سړی موږ په خپله خاوره کې
جواب راکړه دا سړی په خپله خاوره کې هر نمونه سرټیفیکیټ چې د سرونو د وړاوولو ورسره دی یا یې دیني سرټیفیکیټ راغستی دی او پې پوه نه دی یا یې قانوني سرټیفیکیټ راغستی دی ورباندې پوه نه دی او دا پریکړه موږ د قوم د ملک خیرخواهۍ دپاره کړې ده څوک به وایي چې دا خو تاسو دهشتګردي کوئ هلکه دې ګاډي ته لغونې لارو کې چې تیر شي اوس به څوک وایي چې جی دا خو تاسو دهشتګردي کوئ تاسو خلق نه پرېږدئ دا زموږ خیرخواهي ده دا دهشتګردي نه ده موږ پښتانه هغه خلق یو چې کله موږ روس ته بډې ووالې روس مو کم ځای ته ورسولو جواب راکوه روس څه شو شته کله چې موږ امریکې ته بډې ووالې امریکا پاتې شوه کله چې موږ هندوستان ته بډې ووالې ولې هندوستان څه ته پاکستان څه ته آزاد کړی دی ستا د یو جرنیل نوم راته وښایه تا د یو سیاسي لیډر نوم راته وښایه او د یو مولا نوم راته وښایه نه مولا جوړ کړی دی نه لیډر جوړ کړی دی نه گورنر جوړ کړی دی دا پاکستان په ازادۍ کې د عوامو سرونه تلي دي دا د عوامو په قوت باندې وجود کې راغلی دی نن موږ دومره طاقت لرو چې نن اعلان وکړو هغه د وزیرستان نه ونیسه تر باجوړه پورې په جارو باندې موږ خلک ایستلی شو ایستی شو که نه شو ایستی خو چې موږ دا پرامنه ناره لګولې ده چې کمو خلقو سره زموږ د مرګ سرټیفیکیټ ورسره دی دا خلق دې په حیا کې ووځي دا موږ دې خلقو سره ښېګړه کوو دا موږ تشدد نه غواړو دا موږ قتل و غارت نه غواړو ولې زه په دې پوهېږم چې که موږ د تشدد ناره ولګوو بیا هم چې کوم صحیح دشمن دی د ملک د ورانولو والا چې کوم مقتدر افسران دي هغه نه مري هغه سپایي مري چې هغه زما یارور دی هغه سپایي مري چې هغه زما وراره دی هغه فوجي مري چې هغه زما د تره زوی دی هغه سپایي مري چې هغه عاجز کور کې وړنه لري مزدورۍ دپاره تلی دی نوکري کوي نو زه دا نه غواړم چې هغه خلق د سره کې مړه شي چې کم زموږ ورونه او عزیزان دي پر امن انداز باندې د هر هغه سړی زموږ د ملک نه وځي کم سړی چې دا وایي چې ما سره د مرګ سرټیفیکیټ را سره دی لہذا ما یا سپینه یا سره یا شنه یا توره ټوپۍ اچولې ده زه به ډزې کوم خلک به ولمه داسې خلک موږ په دې وطن کې نه پرېږدو الله دې په خپلې تورې باندې وباسي نعره تکبیر نعره تکبیر بله خبره کوم چې څومره پرېکړې زمونږ قومي جرګې کړي دي موږ په دې خپلې کوپړې ورباندې غور کړی دی د عوامو او د قوم او د ملک په خیر باندې تمامې دي موږ د هر هغه خبرو ملګري یو چې کومې د قوم او د ملک او د عوامو د خیرخواهۍ خبرې دي کورمې جلسې کې چې کومه جګړه روانه ده مسلمانانو ورونو یو مفتی دی په دې نیټ باندې هغه وایي چې د شیعه نوم په قرآن کې شته او د سني نوم په قرآن کې نشته نو ما ورته وایي چې د څلورو پښو خره موږ سنیان یو کله موږ سنیان یو جواب راکړه موږ مسلمانان یو څه شی یو موږ څه شی یو هلکه ټول جواب راکړئ موږ مسلمان موږ کله ځان ته سني ویلی دی او دا بل فریق دیم ځان ته شیعه نه وایي موږ نه شیعه یو نه موږ سنیان یو موږ ځان ته مسلمان وایو خو مسلمان هم جواب راکړه مسلمان هم موږ یو نه ځکه چې شیعهګانو قرآن ته په څلورو کتابونو ریمانډ ورکړی دی او قرآن نه هغه مفهوم اخلي ملایان چې کوم هغه څلور کتابونه وایي او سنیانو د شپږو کتابونو ریمانډ قرآن له ورکړی دی هغه مفهوم ته اخلي چې دا شپږ کتابونه یې وایي قرآن نه په شیعه کې آزاد دی قرآن نه په سني کې آزاد دی قرآن نه شیعه منلی شي د ملا د یارې نه نه یې سني منلی شي د ملا د یارې نه ناسته تیار فتوا پې لګوي په کورم ایجنسۍ کې د کالونو نه جګړې روانې دي پنجاب کې شیعه سني شته که نشته جګړه ولې نشته پنجاب کې ولې نشته سندھ کې ولې نشته
ګلګت بلتستان کې ولې نشتا پیښور کې ولې نشتا کوهاټ شیرکوټ استرزی کې ولې نشتا رئیسانو کې ولې نشتا ما په خاوره کې ځکه دی چې سرکار مو جنګوي او لیډران مو جنګوي کورمي جنسه کې مسلمانانو ورونو کورمي جنسه کې د شیعه ټول خلک چغې وایي چې موږ امن غواړو وایي که نه وایي د سنیانو ټول خلک چغې وایي چې موږ امن غواړو د امن ولې نه راځي موږ په دې سوزکۍ کې 15 کسان یو چې موږ دا 15 کسان وایو چې موږ دې ځای کې ګندګي نه غواړو ګندګي به راشي یاد وساته کورمي جنسې ته دی غیر جانبداره جرګه ولېږلی شي هغه غیر جانبداره جرګه دی کشرانو سره ملاو شي هیڅ یو مشر به په جرګه کې نه به د شیعو مشر حصه اخلي نه به د سني مشر حصه اخلي کشران دې را مخکې کي خپل کسان دې وټاکي هغه جرګه دې لاړه شي چې کومه جرګه په دفتر کې افسرانو سره پکوړې او چای نه خوري کم چې افسرانو ته غاړې ته هارونه ورچوي هغه ملکانان فیصلې له نه ځي هغه قاصد بن ګرځي د کورمي جنسې په تمامو پښتنو باندې رحم وکړي او داسې یوه غیر جانبداره جرګه ور ولېږئ چې هغه هغې ځای کې امن قایم کي او امن به قایم کیږي د عوامو په لاس د لیډر په جګړې کې فایده ده لیډر پکې نیټ چلیږي هغه پکې رواني کله داسې روان وي پلنکی لالا روان دی کله داسې روان وي پلنکی لالا روان دی د عوامو پکې بچي مري نو دا خبره د ټولو نه اول ده بله خبره د پښتنو په حواله منګه چې دا لږ خلق راوتي دا یاد وساتئ دا د هر قوم نمایندګان دي دا عمومي جلسه نه ده دا د ټولو پښتنو آواز دی چې په دې خیبر پښتونخوا کې د امن راشي او هر چا ته پته ده چې والله چا هم د امن رښتیا خبره کړې ده هغه وجلی شوی دی د پولیس خلک نه دي بچ شوي د پولیس افسران نه دي بچ شوي د پښتنو لیډران نه دي بچ شوي څوک چې پر اختیار امن غواړي هغه وجلی کیږي خو یاد وساتئ زمونږ دا پرامن تحریک دا زمونږ بزدلي ونه ګڼئ او هر چا چې ټوپک راغستی دی پولیس والاو په باره کې خصوصا وایم نن جمشید بنو کې د پولیس دپاره آواز پورته که نن هغه سره ډېر تشدد او ظلم روان دی ټول خلک غلی دی یاد ساتئ داسې خلقو سره ملګرتیا وکړئ او پولیس والا چې ټوپک راواخلي دا مه وایه کله کله سړي ټوپک راغستی وي خو هغه نیت د دشمنۍ نه وي مجبور وي موږ خپل پښتانه په هر اعتبار خپل دشمنان نه ګڼو او کم سړي چې ټوپک اچولی وي سټایلونه کوي پوهېږه چې دکې هوا شته خو چې کم سړي ټوپک اچولی دی سټایلونه نه کوي پوهېږه چې مجبور راغلی دی موږ پښتنو خیرخواهي کوو که هغه په ادارو کې دي هم مظلوم دي که هغه په پولیس کې دي هم مظلوم دي که هغه په هر ځای کې دي مظلوم دي دا موږ چې دا پرامن تحریک چلوو دا تحریک د تشدد طرف ته مه بوځئ او دا به تر هغه وخته پورې پرامن وي چې تر کم وخته پورې خلق زمونږ خبرې ته خبره وایي قرآن ته قرآن وایي آیین ته آیین وایي دستور ته دستور وایي او که کله څوک زما په حرم راخیږي او که کله څوک زما مرۍ پرې کوي او که کله څوک زما د تورسرې نه څادر لرې کوي او که کله څوک زما په بچیو باندې د خیر ښېګړې دروازې بندوي تشدد ته بیا لار تا آزاده کړې ده بیا به تپوس په ورځ د قیامت هم تا نه کیږي او پښتون هغه قوم نه دی چې صرف د قیامت ته پرېږدي ځکه چې اکثر افسران په کورمه کې یو افسر و اوس ترې نه عجیب ملک جوړ شوی دی ځکه چې دا کله ټول عمر حرامې وخوري زیاتۍ وکړي ناروا وکړي بیا چې کله پنشن والي حج ته لاړ شوي چې حجر اسود خو ترې شر دی ټول ګناهونه یې رانه ورجول او زه پاک راغلم نو هغه هم اوس بزرګ شوی دی هغه بزرګ ته ما یوه ورځ ووایي
ما ورته وی چې حاجي صاحب قیامت ورځ خوشحاله خیال وساته وی چې خدای خبر یي به کوي به نه او کوي نو څومره لري به دا هغه پښتانه نه دي چې هغې قیامت ورځې ته دې پرېږدي خدای رستي چې دنیا کې دې پوی کړي خدای رستي چې دنیا کې دې پوی کړي وخت راغلی دی ټول پښتانه دې یو آواز وکړي ټول پښتانه دې متحد شي ټول پښتانه دې د امن په زور غوښتنه وکړي زما بجلی زما نشته زما ګیس زما نشته زما وسایل زما نه وي وختي یو ملګري بلال اورکزی صاحب وکچا وویل چې زما انډسټریان او تجارتونه لګیا دي پنجاب لځي دا ټولې زموږ په تاوان ختمیږي مسلمانانو نو دې خبرو ته به کلک ودرېږو عهد به کوو او موږ به بصیرت سره عهد کوو موږ به په پټو سترګو د چا ملګرتیا قرآن کې د پټو سترګو ملګرتیا نشته لږ اواز په دې خبره پورته کې لاس پورته کې قرآن کې د پټو سترګو ملګرتیا نشته خبره به تلو بیا به یې منو خبره به تلو او چې څوک خبره نه تلي او مني دې ته قرآن غیر مسلم ویلی خبره به د الله خبرې سره تلی که د افسر خبره وي که د مور خبره وي که د پلار خبره وي قرآن سره به یې وتلی چې قرآن نه خلاف وي ورته ووایي چې نو سر دا نشم کولی او که یس سر دی و ایمان دی لاړه لا اله الا الله دغه معنی ده خبره مې کوله که څه معنی پاتې وي چا رایاد کړه نو بده خبره نه ده او انډسټریانې دا خبره نه چې کمې ما وکړې که ما نه نورې هېرې وي زمونږ تمام تجارتونه اخوا روان دي بتې غوښتلی کېږي بتو پسې شاته څنګه خلک دي ګوره دې نه موږ خبر خلک دي ټولې خبرې په ډاګه کول کېدی شي مناسبې نه زما دې د الله په ذات قسم وي زه په خپله علاقه کې د خپلو اولادو د بچیو د شاګردانو دپاره یوه واړه غونې اسره یم یو دلیل و حجت یم چې زما خپلو کشرانو پسې شاته نه زما آواز و تعاون نه وي خدای رستي که دی ګډم د لارې نه راستنه کړي ستنولی شي خو چې کله زما ورسره داسې غلی غونې سر وخوځي چې کوه بچیا ته په الله یقین وکړه چې زما واړې واړې چمچې دي څه شی دي وړې وړې چمچې مې دي چې خدای رستي چې خلکو کورونه ته میخې راوړي یاد وساته مقتدره خلقو ستا بچا سره لاسي کني څنګه به زمانه بته غوښتلی کېږي تا بچا سره لاسي کني څنګه به سړی پورته کولی کېږي ستا چې چا سره لاس نه وي نن سبا ته یو ځای کې لاس قدرې نشي اچولی پښتنو مسلمانانو هغه لوی رب ته وګورئ خبرې مو ډېرې زیاتې وکړي کم ته وګورئ لاس پورته کړئ ستاسو دې په هغه ذات قسم وکړه لاس پورته کړئ دا دغه هلک لاس نه دی پورته کړی دا ټوپۍ چې په سر کړې دی دا چې څوک ګیر چاپېر وګورئ چې منافق در کینی ستاسو دې په هغه ذات به هلکه پولیس والا لاس پورته کړي ولې تاسو مسلمان نه یې موږ ولې چې په چا ورخېږو لاس پورته کړئ لاس پورته کړئ زمونږ د الله په ذات قسم وي چې موږ به د الله دشمني نه کوو هغه افسر یې کوي ځکه یې لاس نه دی پورته کړی هلکه لاس پورته کوې وایي ګوره ګوره د خدای دشمنۍ نه قسم وکړه چې د خدای دشمني به نه کوم دا به مني د افسرانو اسلام دا مې درته صرف ښودو مقصد مې نور نه دی افسر سړی په آیین لاس پورته کوي په قرآن نه پورته کوي زمونږ ستاسو قسم دی چې د الله دشمني به یاد وساتئ موږ به چرته د قرآن و سنت خلاف د چا ملګرتیا او یاد وساتئ موږ به ظالم ته د ظلم ورکولو موقع موږ به مظلوم چاته یوازې موږ به خپله خاوره په چا نه خرڅو موږ به خپلې خاورې سره ژبې سره قوم سره دین سره غیرت سره غداري لاس پورته کړه